السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا یو تاسو چا کړی دی چې بعضې خلک هغه داسې دي چې هغوی په کال کې دوه ځل درې ځل عمرې له ځي او عمرې کوي او دلته په کور کې په خپل کلي کې مونځ اکثر نه کوي چې طبیعت نه جوړه مونځ وکړي چې طبیعت نه جوړه نه مونځ نه کوي او دا وایي چې اسیم هلته په مکه کې مونځ په 1 لاک باندې دی په مسجد نبوي کې وایي کله په 50,000 باندې کله په 1,000 باندې دی د دې حکم څه دی؟ جواب دا دی چې اسلام کې توحید نه وروسته دویم رکن چې کوم دی هغه مونځ دی او دا مونځ چې کوم دی 5 وخته الله فرض کړی دی. وسو چې څوک قصدن عمدن د مونځ پرېږدي د حکم سره نو عام علما خو چې دا مرتکب د ګناه کبیره دی او دا فاسق دی. په دې کې د صحابه کرامو دغه قول لاره او دا قول امام احمد ابن حنبل او د نورو علماء محققین هم دی هغه وی چې کوم سړی هیڅ قسم مزر وته نه او دا مونږ پرېږدي قصدن عمدن نو دا سړی کافر کیږي د اسلام نه خارجيږي. لکه امام ترمذی نقل کړی دی چې صحابه کرام چې کوم نو هغه بل یو عمل پرې خودل کفر نشمارو سیوا د دې مانځنه چې مونږ بچا قزم پرې خودو نو د تبه کافر وي. دغه حدیث صحیح کې راغلی نبی صلی الله علیه وسلم هغه فرمایلی دی ان بین العبد والشرك والكفر ترک الصلاه. امام مسلم دا حدیث نقل کړی دی چې د بنده او د کفر او د شرک منځ کې فرق چې کوم دی هغه مونږ دی چې مونږ سره نه کې کافر کیږي. دغه نبی صلی الله علیه وسلم هغه دا فرمایلی دی چې العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر. زمونږ د کافرانو منځ کې چې کوم فرق دی او کوله لوز من کړی دی چې د مسلمانانو د کافر فرق په سم معلومیږي نه مونږ دی چې پرې خود مونږ دی کافر شو د لارډ اسلام نيستو وته. لہذا کم کسان چې هغه مونږونه نه کوي او دی عمره لذي کنه نو د دې عمره هیڅ فایده نشته ښه ځکه چې د مونږ نه کړی چې مونږ نه دی کړی د اسلام نه وتلې د اسلام نه وتلې د حج او د عمرې د دې هیڅ فایده نشته دا سیاغه پښتو متل کنه وې سین ته امتیازي کولې لکه یو سړی چې کوم دی هغه سین ته امتیازي وکي کنه نو د هیڅ فایده نه ملایوي د قرنګ د خپل منځونو د هیڅ د خپل عمرو او د حجونو هیڅ فایده وته نه ملایوي چې د کله فرض مونږ نه کوي په کلی کې کنه فرض مونږ نه کوي اکثری پریدي نو کده په کال کې دوه عمرې نه کله کال کې د لس عمرې وي کنه دا غیم څه اعتبار نشته دی هیڅ اعتبار ولا نشته دی بلکې زم چې دا د الله په قهر او د الله په غضب ځکه گرفتار دی چې په دې عمرو باندې د در پیسې اصلېږي او پیسې امتزای شوي عمریم قبلیږي نه حجم قبلیږي نه هیڅ قبلیږي نه واسي زی راځي تک راته کوي نو دا د الله په بل عذاب باندې گرفتار دی. لہذا چې کله کوم سړی په خپل وطن کې په کلی کې په علاقه کې مونږ نه کوي کنه نو کده شل ځل عمرې لاړ شي د هیڅ اعتبار نشته پاتې شو. دا خبره چې تل مونږ په 1 لاک باندې دی دا مطلب نه دی چې 1 لاک مونږونه شو ثواب ځان له شریف فریضه ځان له ادا کولی وسالته چې ته مونږ ادا کې نو د 1 لاک مونږونو مر ثواب ملایوي دا نه چې 1 لاک مونږونه شو نو 1 لاک مونږونه جدا شي دی او د 1 لاک مونږونو ثواب هغه جدا شي دی خو چې په کلی کې می سړی د جمع سره مونږ کې نو یو مونږ په 20 باندې ملایوي یا په 15 باندې دای ثواب ملایوي نو ولې چې سړی په کلی کې یو مونږ کې وایي چې په 20 درجه باندې په جمع سره ماته ثواب ملاو شنو وایي شورز به دا مونږ نه کوي بیا ولې د څور جهالت دا غلط طریقه ده. لہذا دوه ټوک الفاظ او صفا الفاظ دا د الله د نبی حکم دی او دا د الله حکم دی وغیرہ چې مونږ دا فرض دی او چې دا مونږ څوک نه کوي نو بنا بر قول راجح د اسلام نه خارجي د اسلام نه وزي نو دی به اسی زی عمره لا اسی بزی عمره لا ځان مم سره کوي پیسې بم لګي او ما ټیم بم ځای کی پیسې بم ځای کی او هیڅ شی وته نه ملاويږي. لہذا د ایمو قول لاره د اهل علم چې دا سړی په دی باندې د اسلام نه خارجي دغه روجي او داري عمره او داري حجونه دا ولې فائدہ نه ورکړي څوک ورشي د فرض موږ د عادت دی دیو جنا دغه دا ته پوښ دی د دې فتاوی لجنه الدائمه سعودي عرب چې کوم کمیټې د علماو هغه را ته پوښ دی یو زنانه ته پوښ کړي زما خاوند دی او هغه مون نه کوي او مونږ پرې دی هغه د څه حکم دی وسغي ول سخت فتوا ورکړي چې ستا خاوند کافر شوی دی او دا بر مسلمانانو په مقبره کې نقشې خولې کده مړ شو او تاسو نکاح سره ماته ده او دا نه ته د دیني میراث شوړه وسانه میراث شوړلې نو البته جمهور ائمه شرع کافر نه لیکن غړ ګناګار دی خو دومره ور پوره دا چې یو حدیث کې راغلی دی سنن ابي داود وغیرہ کې چې کوم سړی مونږ هغه قصدن پریدي کنه دا ورځ قیمت باندې د فرعون د حامان او د قارون سره د شداد صبردار پاسي دا خلکو صبردار پاسي څومره سخت خبره ده
لہذا دا انتهایی جهالت دی. اسې ټیم نه ضایع کوي، اسې خپلې پیسې نه ضایع کوي چې مونځونه نه کوي، بیا عمرو له څه شي له ځي، بیا حجونو له څه له ځي. ما ته مخکې ویل لنډ حاصل ده چې کم کس هغه مونځ نه کوي، مونځ اکثر پرېږدي، که دی په کال کې 2 عمرې نه 20 عمرې وکړي که نه هم هېڅ فایده نشته دی.